بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه د ګڼو هیوادونو استازو کوربه وو. ښاغلی متقي د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې د کونړ زلزله ځپلو سره د خواخوږو هیوادونو مننې په پار د ناستې پر مهال له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې ورلېږل شوي د افغانستان چورلکې دي اسلامي امارت ته وسپاري. مولوي امیر خان متقي د هیواد ختیځ کې د زلزلې ځپلو ژغورنې عملیاتو کې 440 الوتنو ته په اشارې ویلي اوس مهال افغانستان کې چورلکې د جګړې پر ځای د خلکو ژغورلو په موخه کارول کیږي. هغو هیوادونو غږ کوو چې 4 کاله وړاندې کله چې د تحول پر مهال ځینو کړیو د افغان ولس د هوایي ځواک شتمنۍ الوتکې له هېواد څخه بهر وتښتولې او ځینو ګاونډیو هیوادونو ته یې یوړې باید بېرته افغانانو ته وسپارل شي تر څو په دغه ډول د خیر او ژغورنې عملیاتو کې ترې ګټه پورته شي. بهرنیو چارو وزیر دغه راز په نړیوالو غږ کوي چې پر افغانستان لګېدلي بندیزونه دي لرې کړي. نوموړی دغه بندیزونه د افغانستان او سیمې په زیان ګڼي. په دې اساس یو ځل بیا غږ کوو چې پر افغانستان لګېدلي بندیزونه لرې شي تر څو افغانان په خپلو ظرفیتونو د خنډ پرته د وطن په ابادۍ کې برخه واخلي. د افغانستان ختیځ کې وروستیو پرلپسې زلزلو پراخ ځاني او مالی زیانونه درلودل چې تر دې دمه د ګاونډیو په ګډون د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو مرستې ورسره کړې.